تاسو ټولو ته د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د نوي جوړې شوي ملي ستراتیژۍ د معرفت او تشریح غونډې ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د روغتیا نظام د لا پیاوړتیا، اصلاح او پراختیا لپاره د عامه روغتیا وزارت د روغتیا 15 کلنه عمومي ستراتیژي رسما معرفي او تشریح شوه. هغه ستراتیژي چې موخه یې د هیواد د روغتیايي خدماتو کیفیت لوړول او خلکو ته د لا ښه لاسرسي زمینه برابرول دي. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل د روغتیا سکتور پیاوړتیا د اسلامي امارت یو له مهمو او ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه دی. استراتژی 5 ساله و یا برنامه طویل المدتی که از طرف وزارت محترم صحت عامه و از طرف کادرهای صحت عامه تدوین شده است، این یک گام خیلی مفید و ارزنده است. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی دا ستراتیژي د هیواد د روغتیايي نظام اصلاح او پراختیا لپاره مهم ګام وباله چې په پلي کېدو سره به روغتیايي خدمتونه پراخ، کیفیت به یې لوړ او د خلکو اړتیاو ته به په اغیزمنه توګه ځواب ورکړل شي. زموږ د ستراتیژۍ بله مهمه برخه د خودکفایي یا پایدار روغتیايي سیستم جوړېدل دي. خوشبختانه زموږ نوې ستراتیژي د شفافیت او حساب ورکونې د اصول په نظر کې نیولو سره علاوه د وزارت لخوا د لا زیاتو خدماتو مسؤلیت اخیستل پکې شامل دي. دا به د یوې خوا زموږ ځوانانو د کاري فرصتونه ایجاد کړي او د بل پلوه به اقتصادي ګټې هم ولري. ورته مهال د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي پراختیا او پالیسۍ مرستیال ډاکټر محمد حسن غیاسی د روغتیا عمومي ستراتیژي و بنسټیزې ساحې په تشریح کې وویل دغه و محوري ساحې به د هیواد د روغتیايي نظام د بدلون اساسي محورونه جوړ کړي. استراتژی ملی سکتور صحت به گونه‌ای ترتیب گردیده که تنها یک سند نظری نبوده بلکه یک سند عملی قابل تطبیق و دارای شاخص‌های روشن برای سنجش نتایج و ارزیابی‌های پیشرفت‌ها میباشد. مهمترین اولویت‌های اجرایی این استراتژی عبارتند از تقویت حکومتداری و رهبری در سکتور صحت، ارتقای ظرفیت منابع بشری صحی، تأمین توزیع عادلانه و مدیریت مؤثر کارکنان. د عامه روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ لوی رئیس ډاکټر سید رسول منګل وایي دغه ستراتیژي د هیواد د واقعي اړتیاو، علمي څېړنو او تخنیکي معیارونو پر بنسټ جوړه شوې ده چې له مخې به یې د روغتیا برخې ټول خدمات لا پیاوړی شي. نوموړې ستراتیژي یو روښانه تطبیقي چوکاټ لري چې اووه مهمې محوري ساحې رانغاړي. د هرې ساحې لپاره مشخص هدفونه، مقصدونه او ستراتیژیکي مداخلې تعریف شوي دي. همدارنګه د شاخصونو واضح چوکاټ ترتیب شوی چې له مخې پرمختګ، اغیزو او پایلو اندازه کول ممکن دي. د تګلارې د مالی تداوم لپاره د تمویل کوونکو د مرستو ترڅنګ پر ملي سرچینو او د اسلامي امارت په ونډې زیات تمرکز شوی دی. د روغتیا دغه 15 کلنه عمومي ستراتیژي به د هیواد د روغتیايي نظام د لا پیاوړتیا، د خدمتونو د کیفیت لوړولو او د ټولو هیوادوالو لپاره د معیاري روغتیايي خدمتونو د پراخولو لپاره د راتلونکو 15 کلونو اساسي نقشه وي.